ګلونو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تمه امید ده چې روغ او جوړ به وای او د صحت په کلیو کې به پټ وای. ګلونو زده کوونکو بیا هم د بیولوژي د مضمون درسي ساعت رسیدلی ده او تاسو ته به د بیولوژي د مضمون پر اړوند موضوعات باندې بحث او خبرې کوو. ګلونو زده کوونکو د نن ورځې ساعت مو د 12 ټولګي بیولوژي ده چې د 12 ټولګي د بیولوژي د مضمون هغه 13 موضوعات مثل وسلې په یو باندې به خبرې کوو او د نن ورځې لپاره پر نوې موضوع به هم له تاسو سره خبرې کوو او دا به تاسو ته واضح وي چې په تیر درس کې موږ تاسو څه لوستلی وو او په نننی درس کې به څه لولو. نو ګلونو زده کوونکو تمه ده چې له تیر درس څخه مو هم خوند اخیستی وي او نن درس هم په پوره چمتووالي په پوره آمادګۍ سره ناست وي او زموږ درسي برنامه په خپلو کورونو کې د ژمن ټلویزیون څخه اورئ. ګلونو زده کوونکو د تیر په څیر بیا هم لومړی راځو په تیر درس باندې لنډې او مختصرې خبرې کوو او په دوهم قدم کې خپل د نوي درس موضوع چې نن مو ده په دې باندې به خبرې کوو. ګلونو زده کوونکو که تاسو یاد وي په تېره ورځ مو د مندل پر تجربو باندې خبرې کړې وې چې مندل د خپلو تجربو لپاره د ماشنګ بوټی انتخاب کړ. د مندل تجربې دا مو د تېرې ورځې موضوع د تجربو لپاره د ماشنګ بوټی انتخاب کا. د ماشنګ د بوټي د انتخاب راځي په څه کوو په دې باندې خبرې کوو. ولې د ماشنګ بوټي انتخاب کومندل د خپل تجربو لپاره د ماشنګ د بوټي د انتخابېدو راځي په همدې کوو چې زر وده کوي دوه ډوله دانې تولیدوي او په همدې اساس هغه نتیجه چې مندل غوښته نسبتا پر نورو نباتاتو کې په ماشنګ کې ښه او زر په لاس راتله دا علت و. او په دهم قدم کې مو خبره کړې چې مندل لومړی تجربه او دوهمه تجربه څه ډول اجرا کړې او د لومړی او دوهمه تجربې نه څه نتیجه واخیسته ان کوم قوانین وو چې په دغه برخه کې د ډول بندي کړل او هغوی ته لومړی او دوهم قانون وویلو. موږ تاسو په دې هم خبره کړې وې چې مندل هغه ټول کړنې هغه ټول تجربې هغه ټول مطالعات چې د جنټیک په برخه کې د کړي وو هغه ټول راغونډ کړل په خلاصه ډول په درې فرضیو هغه څلورو فرضیو یا په قوانینو کې ونغښتل چې دغه ته د مندل یا د مندل قوانین یا فرضیې وایي. ګلونو زده کوونکو که چېرته موږ تاسې د مندل څلور قوانین یا فرضیې مطالعه کړو موږ تاسو به په دې وپوهېږو چې د جنټیک منشا د جنټیک جوړښت اساس په کومو نقاطو په کومو شیانو باندې ولاړ دی. د مندل د قوانینو له جملې څخه موږ تاسې دوه قوانین په تیر درس کې لوستلي وو او دوه قوانین پاتې وو چې هغه به په نن ورځې درس کې لولو. ګلونو زده کوونکو بیا هم د تیر ورځې درس او د نن ورځې چې ټول څلور قوانین د مندل دي په دې باندې به خبرې کوو او مفصل ډول به هغوی تشریح کوو. کله چې لومړني قوانین مندل ولیکل منځته یې راوړل نو د خپلو تجربو په اساس د خپلو تجربو نه په استفادې دا په دې وتوانېده چې قوانین جوړ او د خلکو لپاره یې وړاندې کړي. کله چې د مندل قوانین جوړ شول څلور قوانین وو. د مندل قوانین اول په دې باندې خبرې شوې وې د مندل لومړی قانون وایي چې د هر صفت یا د هر نسل یا د جنس د ټاکلو لپاره دوه صفتونه ضرور دي چې یو له مور او بل له پلار څخه یا دوه الیلونه باید موجود وي. وروسته الیل تعریفوو چې الیل څه ته وایي. دا د لومړی قانون خبره وه چې په لومړي قانون کې وشوه. وروسته د دوی د څېړنو په اساس چې د مندل په څېړنو په تحقیقاتو کې رامنځته شو چې هغه د په جینونو کې د خاص فکټور یا د عامل شتون دی چې هغه
یو نسل نه بل ته د اوصافو د انتقال څارنه او نظارت کوي، هغه تعقیبوي، هغه ګوري. خو په سر کې موږ او تاسې وایو د صفت د ټاکلو لپاره دوه علیلونه ضرور دي، یو مور او بل د پلار. کله چې موږ تاسو یو جنس غواړو رامنځته شي، کله چې موږ تاسو د یو صفت نه خبرې کوو، هغه صفت هغه جنس به د دوو علیلونو یا د دوو جنسونو د یو ځای کېدو څخه منځته راغلی وي، چې یو به د مور او بل به د پلار نمایندګي کوي. نو په همدې اساس موږ او تاسې په دې باندې بحث کوو چې کله دوه اوصاف، کله چې دوه ګامیټونه جنسي حجرات سره یو ځای کېږي، نو حتما یو به د مور او بل به د پلار وي. اوس د صفت د ټاکلو لپاره همدغه دوه شیان ضرور وبلل شول چې د دغه په شتون کې به جنسونه یا نوي اوصاف منځته راځي. خو په دوهم قانون کې بیا هم یادونه وشوه چې د دغه دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه به یو پټ پاتې کېږي چې مغلوب په نامه سره یادېږي، بل به ځان ښکاره کوي چې د غالب په نامه سره یادېږي. یعنې د دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه به یو غالب او بل مغلوب وي. کله چې د دوه صفتونه سره یو ځای کېږي، یو به ځان ښکاره کوي چې ښکاره صفت ته موږ تاسې غالب وایو، او په مقابل کې به بل صفت پټ پاتې کېږي چې پټ صفت ته موږ تاسې مغلوب صفت وایو. اوس کله چې طبیعي خبره ده چې د دوه اوصافو یا د دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه کوم صفت پټ پاتې کېږي او کوم صفت ښکاره کېږي. خو یوه نکته په دغه برخه کې ضرور ده چې تاسو ته یاده شي، کوم صفت چې ښکاره کېږي یعنې غالب صفت تر ډېر وخته پورې خالص یا ناخالص وي، خو هر وخت لپاره کوم صفت چې مغلوب کېږي یعنې پټ پاتې کېږي، د زیات وخت لپاره هغه خالص وي. بیا د دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه به یو غالب بل مغلوب کېږي. یعنې که چېرته دوه صفتونه سره یو ځای، یا که چېرته موږ او تاسو یو اولاد ولرو چې که چېرته هغه مور صفتونه غوره کړي، نو د پلار صفتونه پټ پاتې کېږي، او که چېرته د پلار اوصاف غوره کړل یعنې په اوصافو په ځانګړنو کې پلار ته ورته شي، نو د مور صفتونه بیا پټ پاتې کېږي. خو هغه صفتونه چې ښکاره کېږي یا غالب وي یا به خالص یا ناخالص وي، خو مغلوب یا پټ صفتونه د تل لپاره خالص وي. نو د دې لپاره چې موږ او تاسو دا ښه وپېژنو، مندل د دغه د لا ښه پېژندګلوۍ لپاره د انګلیسي توري انتخاب کړل. د مثال په ډول دا وویل چې که چېرته کوم صفت ښکاره وي، هغه به د انګلیسي په توري په غټو حروفو سره موږ یادوو، یا په غټو حروفو به موږ د هغې یادونه کوو. خو که چېرته کوم صفت پټ و، هغه به د انګلیسي په همغه توري په کوچنیو تورو سره نوموو. یعنې مغلوب صفت لپاره د انګلیسي کوچني توري انتخاب شول، خو د ښکاره صفت لپاره یا د غالب صفت لپاره د انګلیسي لوی توري انتخاب شول. اوس که چېرته موږ او تاسې په کوم ځای کې د انګلیسي توري غټ توري همنوع توري ولدل لکه ډبل ای، نو دا په دې معنی ده چې دغه ښکاره صفت ده. او که چېرته مو په همغه ډول کوچني توري یا په کوچنیو حروفو لیکل شوي توري یو ځای ولیدل، دا په دې معنی ده چې دا صفت مخفي یا پټ یا مغلوب صفت ده. خو که چېرته مو
یو کوچنی او بل لوی توری ولیده دلته مګو تاسو د ناخالص صفت نامګذاري کو یا ناخالص صفت به کله چې مګو تاسو دوه مختلف نوع توري په یو ځای ولیکل یعنی په لوی حروفو ا او په کوچنی حروفو ا دا په دې معنی ده چې دا ناخالص کارا صفت به هر صفت چې تاسو ورته نامګذاري کوي یا مثال ته دغه صفت نستاسو قد مراد ده لوړ قد او ټیټ قد نو لوړ قد کومه او تاسو په یو خیو او ټیټ قد په کوچنی توري ا سره وخیو نو دا به د دې معنی ورکوي چې دغه قد ناخالص لوړ قد ده ځکه دلته دوه مختلف نوع توري راغلي او کچیرته کوچنی په کوچنی توري ا ولیکو هغه د ټیټ قد لپاره موږ تاسو نامګذاري کو نو دلته موږ تاسو وایو چې دغه د ټیټ صفات یا د ټیټ قد اوصاف انتقال شوی یا رامنځته شوی دي خو خالص او کچیرته موږ تاسو د لوړ صفت نه خبرې کوو نو دا غالب هم وي نو د انګلیسي توري ډبل ا موږ تاسو ورته ولیکو نو دلته موږ تاسو چې کله دا غالب شو نو ښکارا صفت دا خالص لوړ قد شو نو په همدغه ترتیب سره لوی ټی کوچنی ټی لوی اف کوچنی اف هم تاسو نامګذاري کولای شئ او دغه په اساس هغه څه چې تاسو غواړئ لاس راوړلای شئ په دریم قانون کې د تفکیک یا د جلاوالي د قانون په نامه سره هم یادېږي په دریم قانون کې موږ تاسو خبرې کوو چې د جلاوالي قانون کله چې جنسي حجره یعنی مذکر او مؤنث ګمیټونه سره یو ځای کیږي په خپلو کې هغه راتلونکي نسل ته انتقالېږي خو کله چې ګمیټونه جوړ شول د ګمیټونو د جوړ کېدو په وخت کې یا د جوړېدو په وخت کې جوړه فیکټورونه یا جوړه عاملونه سره جلا کیږي او یوازې یو ګمیټ یو فیکټور اخلي د ګمیټونو د جوړېدو په وخت کې کله چې ګمیټونه جوړیږي د جوړه فیکټورونو د یو ځای کېدو څخه د جوړه فیکټورونه سره یو جلا کیږي او د جلا کېدو څخه وروسته یوازې یو فیکټور یو ګمیټ ته داخليږي چې دغه قانون د جلاوالي یا د تفکیک د قانون په نامه سره یادېږي یعنی هغه مهال کچېرته موږ تاسو دغه د شنو او زیړو الیلونه فرض کوم موږ تاسو اوس کله چې ګمیټونه جوړیږي دغه هم د زیړو دانو الیل شو او دغه هم د زیړو دانو الیل شو دغه هم د شنو دانو الیل شو او دغه د ګمیټونه تشکیل شول د ګمیټونو د تشکیلېدو په وخت کې یوازې یو فیکټور یو ګمیټ ته داخليږي کله چې سره یو ځای کیږي نو موږ تاسو دغه اوصاف څخه هم یو فیکټور منځته راځي او دغه څخه هم یوازې یو فیکټور منځته راځي یا عامل خو وروسته دغه په دغه دوه کې چې هم شین او هم زیړ سره یو ځای کیږي د زیړو دانو جین او شنو دانو جین دغه څخه به یو صفت ښکارا او بل به پټ پاتې کیږي دریم قانون د جلاوالي یا د تفکیک قانون ده دغه قانون بیانوي چې د ګمیټونو د جوړېدو په وخت کې فیکټورونه جلا کیږي او یوازې یو فیکټور یو ګمیټ ته داخليږي چې دغه قانون ته موږ تاسو د جلاوالي قانون یا د تفکیک قانون وایو څلورم قانون د آزادو جوړ کېدو قانون په نامه سره یادېږي آزادو جوړ کېدو قانون د آزادو جوړ کېدو قانون په څه معنا د په دې معنا چې کله چې جنونه د یو نسل څخه بل نسل ته انتقالېږي په آزادانه ډول انتقال مومي خو یو پر بل باندې اغیز یا تاثیر نه لري د مثال په ډول کله چې موږ تاسو د سترګو رنگ ته پام کوو قد ته پام کوو د ویښتانو ډول ته پام کوو د غوږ نرمۍ ته پام کوو دغه ټولو ته پکاتو کله چې د جینونو د یو نسل نه بل ته انتقال مومي یو پر بل باندې
تاثیر نه لري. څه ډول؟ هغه جین چې د قد په ټاکلو کې رول لوبوي، هغه جین چې قد ټکي، هغه د ویښتانو په جین باندې هیڅ اغیز نه لري. او هغه جین چې د ویښتانو ډول ټکي، هغه د پوستکي په رنګ باندې اغیز نه لري. او هغه چې د پوستکي رنګ ټکي، هغه د په قد باندې کوم اغیز نه لري. او هغه چې قد ټکي، هغه د غوږ په نرمیو، په خلاص او بند باندې اغیز نه لري. یعنی دا په دې معنی یوازې هغه جنونه چې د څو جنونو په ذریعه یو صفت ټاکل کېږي، د مثال په ډول د سترګو رنګ چې د کوم اوصاف په ذریعه ټاکل کېږي، دوی په خپل مابین کې یو پر بل اغیز لري. ولې د سترګو رنګ په قد باندې اغیز نه لري، او قد د غوږ په نرمۍ پورې اغیز نه لري، او د غوږ نرمۍ په ویښتانو باندې اغیز نه لري، او ویښتان په پوستکي باندې اغیز نه لري. کله چې یو صفت د څو جنونو په ذریعه تعینېږي، هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تاثیر لري. ولې ډېر جینونه چې هغه کې د قد جین شامل دی، د سترګو د رنګ جین شامل دی، د پوستکي رنګ شامل دی، د ویښتانو ډول شامل دی، همداشان د زنې د چاپ جین شامل دی، د غوږ د نرمیو جین شامل دی، د نورو اوصافو جینونه شامل په دغه برخه کې، دوی یو پر بل باندې اغیز نه لري. خو که چېرته یو صفت د څو جینونو په ذریعه تعینېږي، هغوی په خپل منځ کې لري. خو هغه جین چې دوی د قد په ټاکلو کې برخه اخلي، هغوی هیڅ تړاو نه لري چې د ویښتانو جین تر اغیز لاندې راولي. نو یا داسې وایم د آزادو جوړه کېدو قانون څلورم قانون دی، دا وایي چې جینونه په آزادانه ډول د یوه نسل نه بل ته انتقالیږي، خو یو پر بل باندې اغیز نه لري. نو ګلنو زده کوونکو دغه څلور قوانینو په وروستیو کې موږ تاسې مخکې یادونه کړې وه، علیل تعریفوو. علیل څه ته وایي؟ د جین متبادل صفت ته علیل وایي. د یوه جین متبادل صفت ته علیل وایي. نو د نن ورځې موضوع مو په همدې ځای پای ته رسېږي. ګلنو زده کوونکو د علیل په باره کې به په راتلونکي ساعت کې هم ستاسو لپاره پرې بحث او خبرې وکړو، او تاسو به دا وپېژنئ چې علیل څه ته وایي، او د علیل اغیز یو پر بل باندې څه ډول دی. په دې به هم په راتلونکي درس کې بحث او خبرې کوو. او د نن ورځې موضوع مو د مندل قوانینو، چې د مندل فرضیه قوانین څلور دي. د هر صفت د ټاکلو لپاره دوه علیلونه ضرور دي، چې یو د مور او بل د پلار. د دوه صفتونو د یو ځای کېدو څخه به یو پټ پاتې کېږي، بل به ځان ښکاره کوي. کوم چې پټ پاتې شو هغه مغلوب، او کوم چې ځان ښکاره کړ هغه به غالب وي. غالب صفت کله خالص کله نه خالص وي، خو مغلوب صفت د تل لپاره خالص وي. د جلاوالي قانون د دریم د تفکیک کله چې ګمیټونه جوړ شي او وروسته فیکټورونه سره جلا کېږي، او یوازې یو فیکټور یو ګمیټ ته داخلېږي. او څلورم قانون د آزادو جوړه کېدو قانون دی. دا هغه قانون دی چې په دې کې جینونه په آزادانه ډول یو نسل نه بل ته انتقالېږي، خو یو پر بل باندې تاثیر نه لري. او علیل متعریف کړه د جین متبادل صفت ته علیل وایي. کله زده کوونکو دا د نن ورځې موضوعات و، د نن ورځې درس و. تر بل بیا د بیولوژي د مضمون وار چې رسېږي او تاسو ته پرې خبرې کوو. تر هغې مو پاک الله سپارو، ښاد او بریالي اوسئ.